او زه هغه د امت نه حساب شمه هغه د موږ په شانتي قرباني وکي دا د موږ په شانتي قرباني وکي ثواب ډیر زیات ثواب دی با ډیر فضایل دی په حدیثو کې نور هم نو دی وجنه کم از کم حد مم درته خودو زیات نه زیات حد مم خودو نور انسان په کار د چې خپل ځان ته وګوري یو کور د پاره کم از کم یو قرباني په کار د چوشي په کار د چوشي دومره غریبان الحمدلله نن سبا نشته چې هغه یو قرباني نشي کولای جی هر څه کولای او بالکل هر څه کولای خو چې هغه وارث و کنه هغه وارث و نو دی وراثت په بنیاد باندې خو ټولنه اول پکار خو خپل مور پلار ته دي او د خپل مور پلار ته هم یو قسم دا سنت ده د صحابيو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره کبه چا وسوي اچھا ټول امت لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا نو ته ماغه لپاره کوا او موږ عموما دا وو اته نه لس دولت دیار لس کو هغه کې یو خپل کور لپاره کا یو د امت لپاره کا یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره کا مور پلار لپاره کا نو هغه ثواب د موشي او استاغه دغه مقدار هم پیډیر شي وغه څوک نه وړي دا ته جایز ده مالک نصاب پکې شرط نه نه په یو کور کې مثلا دوه نفر درې سلو کسه د نصاب یو سړی قرباني وکا د کور چاپیر دا ټول په اخلاص شو حکم د یو ده حکم د یو ده البته اوس یو سړی ما تاسو ته ولیک کنه مخکې یو قاعده تیر شوی ده او هغه د پاره ده ومن تطوع څوک چې خوشحالي سره نیکی کوي هغه دا قاعده په هر حکم کې تاسو یاد ساتئ دا په هر کار کې یاد ساتئ خوشحالي سره یو سړی کوي زیات کوي ډېر کوي خو چې هغه سره الله خبر ده چې نمود او نمایش پکې نه خامخ خلکو ته خودنه نه نور هغه کولای شي شلم کولای شي جی خو حکم به دیو باندې ادا شو حکم به دیو باندې اخلاص شو او زهره خبره جی ان الله بشکل تعالی یدافع وغلر کوي عن الذين ذو خلقنا امنوا چې مؤمنان دي یعنی هر تکلیف ته لري کوي هر مشکل ته لري کوي هر دشمن ته لري کوي ان الله بشکل تعالی لا يحب من کوي كل خوان كفور هر خیانت کوونکی کفور او ناشکر سره وزن للذين يقاتلون بانهم ظلموا دا آیت باره کې د اکثر مفسرین او اکثر د ټولو نه را خیال داده چې دا د الله تعالی طرف نه د جهاد یعنی د قتال د لپاره لومبنه آیت ته او بعض رائے دادا چې د سوره بقره هغه آیت ته چې کتب علیکم القتال تاسو جګړه وکي تاسو باندې فرض کړی شوی خو دواړو کې فرق نشته تطبیق چې کله وکي نو دواړه تقریبا یو شان دي دلته اوس نه ده اجازت ده او الته حکم ده نو که یو سړی وایي چې حکم کم ده نو حکم لومبنه په سوره بقره کې ده او که یو سړی وایي چې اجازت کم ده نو لومبنه اجازت په سوره حج کې ده نو هغه لومبنه ده به حیثیت حکم او دا لومبنه ده به حیثیت اجازت صحیح ده کنه جی اجازت ورکړی شوی دی للذین وخلقوا تا یقاتلون چې جګړه کوي به انهم یعنی اجازت ورکړی شوی دی هغه کسانو ته کوم کسانو سره چې جګړه کولای شي به انهم زکه چې دوی ظلمو په دوی باندې ظلم شوی دی وان الله بشکل تعالی علی نصرهم د دې په مدد کول باندې لقدیر قادر دی الذين كسان اخرجوا چې او استلشل من ديارهم دخلوا قروننا بغیر حق بلا حق سره الا لفظ منا خو مگر یا سوا نو دې کې خبره ټوله خبره پرته نو خبره ده چې او استلشل په جرم د دې چې نو سوا د دینه بل جرم هغه جرم بل نو الا مگر اندا چې یقول چې دی وای ربنا الله چې رب زموږ الله دې صرف په دې بنیاد باندې او دا ربنا الله دې باندې بار بار تکرارونه شوي دي او دا د خلینو مراد نه ده عملی طور باندې څوک دا ثابتای نو هغه کلو کومونو خلق بیا وباسي او هغه د لپاره بیا اورونه دي هغه د لپاره بیا جیلونه دي هغه د لپاره سزاګانی دي نو د هغه بنیاد باندې الله دا خبره کړی ده او که سړی کور کې کمرې کې ګډ کې ناشته او ربنا الله او یا ربي او یا هغه ته څه وایي دا څه نه وایي دا هغه نظام خبره ده او دې کې تاسو د ربوبیت او د رب په معنی کې چې کومه منس د کړی ده هغه یاد ساتئ دنه مراد حاکمیت د الله تعالی بل چا نه منما مالکیت د الله تعالی بل چا نه منما رازقیت د الله تعالی د بل چا نه منما او خالقیت د الله تعالی د بل چا نه منما دا خاص معنی بدی کې دا څلور پرتی دی بدی رب کې دا چې کله تکای یعنی خالق زما پیدا کړي زما رازق زما چې زه رازق را کړی مالک زما چې اختیار هغه دی حاکم دما چې فیصله هغه کوي او قیامت کې دا قبر کې چړمانه پختنه کیږي دا هم دې پختنه کوي چې دا اختیار چاته ور کړو اختیار د چا اوستا نظام زندگی سوا
چا مرضی باندې تا وخت راو ولولا دفع الله کچری نوې دفع کول الله تعالی د پاره الناس د خلقو بعضهم زنه د دوینه به بعض په زنو ذریعہ سره لهدمت نورانه کړي شوی بوي صوامع وړي عبادت خاني وړي کمرې د عیسایانو وبيعون او لوی ګرځي وصلوات او عبادت خاني د يهوديانو ومساجد او جمعتنا یذکروا چې دا ولې شي فيها باغې کې اسم الله نوم د الله کثیر ډیر او دا په هر زمانه کې کدا جهاد رکاوټ نه جوړ شوی نو دا ټول به باندې کړی شي وي او دا ضروری ده د لپاره چې عبادت خاني د آباد پرتی ازګه چې د الله نوم غستل شي او دا مرکزونه دي د الله تعالی او نن سبا زمونږ جماعتونه چې کم دي دا خبرم ډیره سخت ده ما باندې کین د بیا سم ډیر پټ باندې کوي نور خلک مې باندې کوي خو چې ونه کما هغه نه چې صبر دی شو زمونږ چې کوم جماعتونه دي دا جماعتونه مقصد دا اډو دینا مونږ جماعت کې صرف منځونه کوو باقي د دوه کسانو کار روان دي یو زمونږ د امام نو کری لګیدل دا او یو زمونږ خلکو ته د جمع مون ملاوي نو دا هدا پوره خبره ده خو جماعت په حقیقت کې د اسلامی تعلیماتو مرکز د بچو د پاره د مشرانو د پاره د زنانو د پاره د تعلیم د ترجمه د احادیثو همدا غرنګ د فقه همدا غرنګ د دعوت همدا غرنګ د معاملات همدا غرنګ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې څه کول ایته کول په مسجد نبوي کې دا مرکز ده دا مرکز دی د مسلمانانو د ټولو اجتماعي معاملاتو د ټولو اجتماعي معاملاتو او د مسلمانانو او موږ خو چې کوم جماعت کې کوم دې ته خپل څوک لګور نشته کا ته ویل کا غومبه سکور ته ورغلی کوړل کوي او دا د جماعتونو اندامګه تقسیم دامګه فرقه پرستی غو بنیاد جوړ کړی دی کچېره دا داسې نه وي او دا جماعتونو مرکزونه وي نو اوسم الحمدلله او دا د الله فضل دی دا اوس د لسو شلو کالو کې دا خبره اوشوله چې څنګه په هر جماعت کې ترجمه تقریبا روان شي قران کریم خبره روان شوله الله تعالی فضل او کرم دی کو دا داسې نه وي نو دا جماعتونه وو بالکل مرکزونه وو لوی تعمیرونه دي په دسلار کې زی ګوري بدزړ په اوسوځي چې دا لوی تعمیر دی بس ولاړ دی صرف یو منځ ته انتظار جو په مولوی سے بازان کوي او بیا وبکی منځ کیږي بس نور هیڅ فائدہ تې نشي اغستله د مسلمانانو د خیر او د خګړې هیڅ مقصد نشته حالانکه دا د مسلمانانو د اجتماعي د مفاداتو مرکزونه دي او د مسلمانانو هر اجتماعي مفاد د عبادت ده هر اجتماعي مفاد د عبادت ده او الله تعالی دیو کې او دا وایي الله تعالی په دې بنیاد باندې د آیت کې چې دا د قتال په بنیاد باندې د شونه آزاد شي او بده کې د الله تعالی نوم واغستل شي بده کې د الله نوم واغستل شي ولا ينصرن او خامخ مدد بکي الله ولا تعالی من د هغه چا ينصره چې هغه مدد کوي ان د الله تعالی د دین مدد کوي نو الله مدد کوي بیا ان الله بشک الله تعالی لقوی زورور دی عزیز او غالب هم دی الذين كسان امكنناهم وذا د جهاد نتیجه ورته خي چې کم جهاد ته وکي او د هغه جهاد په نتیجه کې تا ته کم حکومت ملاو شي اختیار ملاو شي اقتدار ملاو شي د دې په فائدہ څه وی فائدہ ادا ده امكنناهم کچیرمغه طاقت ورکو دوی ته فل ارض پسمکه کې اقام الصلاه قائبي بمنذ دوی واتوا الزکات او زکات باور کوي اقامت الصلاه او ایتاء زکات دا دواړه الله تعالی چې کوم ذکر کړل د دینه مراد صرف دا دوا اعمال نه دي الصلاه دا زمونږ ټول جسمانی عبادت دي او زکات دا زمونږ ټول مالی عبادت دي نو دینه څه مراد ده دا تاسو وګورئ بیا تفسیرونو کې وګورئ دینه مراد زمونږ د مسلمانانو اجتماعي څومره چې مالی سیستم دی مالی نظام دی څومره چې زمونږ مالیاتي سیستم دی دا ټول د الله پر ځوان کې لګنن زمونږ سودی نظام دی زمونږ معیشت زمونږ اقتصادیات وغیرہ وغیرہ اوبه تاسو خو پوهیږئ اوم دا رنګه زمونږ د جسمانی عبادتونه څومره چې دي دا څومره چې دي زموږ جسمانی عبادتونه کغه مونږ د روزه حج زکات وغیرہ زکات خود مالی عبادت ده وغیرہ دین علاوه نور دا ټول به دا څوک کوي دا به د دې ذمہ داری وي دا کم ته چې اختیار ملاوي شي په دې ځمکه کې د حکومت د اقتدار دا هغه جهاد په نتیجه کې د مسلمانانو ته دا او بل څه کوي دی دویم کار به سوي چې امروا بالمعروف ونهوا عن المنکر امر بالمعروف ونهي عن المنکر وکړي ان نور خلقو ته بدني کوي دعوت او امر حکم او بدینه منی کول ان دا سلسله به جاری ځکه